د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اول بیبي دا خدیجه رضی الله تعالی عنها دا په عربو کې د ټولو نه مالدار او پاکبازه ښځه وه. د پلار نوم د دې خویلد و او د مور نوم فاطمه وه. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه مخکې د دې دوه نکاحونه شوي وو. اوله نکاح د ابو هاله سره شوې وه او د دې نه دوه زامن هم وو. د یو نوم هاله او د دویم نوم هند او دا دواړه صحابه کرام دي په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې دواړو ایمان هم راوړی دی. خدا ابو هاله بیا په مکه کې څه جنگ وشو دی په هغې کې مړ شو نو خدیجه رضی الله تعالی عنها کونډه شوله. د هغې نه وروستو بیا دویمه نکاح د عتیق سره وکړه. د هغه نه یوه لور وه چې د هغې نوم هندو. عتیق هم بیا وفات شو دا دوباره بیا کونډه شوله. نو دوه زامن او یوه لور ورته پاتې شو. خو د دې سره ډېر زیات مال و او ډېره زیاته یو پاکه زنانه وه. دومره مالداره وه چې کله به د تجارت سامان د مکې نه وړلی کېده بار ملکونو ته بار ځایونو ته نو څومره مال چې به د تمام مکې والو دومره به یوازې د خدیجه رضی الله تعالی عنها دومره دا مالداره وه. مثال په طور چې 1 کروڑ روپو مال به د مکې والو نو د 1 کروڑ روپو مال به د دې ځان له وجودا و. د ټولې مکې والو هم مال یوازې د دې سره دومره مالداره زنانه وه. نو چې کله دا کونډه شو په دې پسې ډېرې رشتې را روانې وې. د مکې لوی لوی سرداران چې په دې پسې پیغام لګو چې خدیجه ما سره نکاح وکړه. دارنګې د مکې د لوی لوی سردارانو زامنو پسې هم پیغام د نکاح لګو چې خدیجه مونږ سره نکاح وکړه. خو خدیجه رضی الله تعالی عنها به د نکاح نه انکار کو او د نکاح نه انکار ځکه کو وی بچی مې هم شته مال مې هم شته کور مې هم شته زه نکاح څه شي لکم زما نکاح ته ضرورت نشته دی. د هرې نکاح به دې رد کو. په دغه زمانه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صداقت او د امانت ډیره لویه چرچه وه. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر په دغه وخت کې 25 کاله او په مکه کې داسې کور نو چې هغې ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صداقت او د امانت خبره نه ورسېدلې. په مکه کې یو هلک دی د عبدالله زوی دی یتیم دی خو ډېر امانت والا انسان دی ډېر صداقت والا انسان دی. چرته دروغ نه وایي چرته په امانت کې خیانت نه کوي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا چرچه په ټوله مکه کې خوره شوله. نو په دغه ورځ کې شام ته قافله تله د تجارت دپاره چې تجارت دپاره قافله تله نو دې خدیجه رضی الله تعالی عنها په نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې سوال جواب وکړو. یاره کو دا ځل زما د تجارت سامان ته اوسې نو زه چې نور چاله څومره مزدوري ورکوم د هغې ډبل به تاله درکم. ځکه دې ته هم پته ولګېده چې ډېر رښتینی سړی دی ډېر امانتدار سړی دی. نو هر سړی دا غواړي چې زه خپل کاروبار داسې سړي ته حواله کړمه چې رښتینی هم یو امانتدار هم وي. نو خدیجه رضی الله تعالی پسې سوال جواب وکړو وی زما د تجارت سامان کو ته اوسې زه چې بل سړي ته څومره مزدوري ورکوم د هغې ډبل به تاله درکم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایي زه به د خپل تره سره مشوره وکم. ابو طالب ته وویل. ابو طالب هم په دغه وخت کې ډېره زیاته غریبي وه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وفرمایل وی دا خو ډېره ښه موکه ده دا خو ډېره ښه موکه ده د خدیجه په شانتې زنانه خو په مکه کې نشته دا خو ډېره ښه زنانه ده خیر دی د هغې سامان ته تجارت له اوسه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله تجارت له روانېدو نو خدیجه رضی الله تعالی عنها فرمایل وی زم تجارت لزم ستا سامان وړم خو زما به یو شرط. څه شرط دی؟ شرط مې دا دی چې ما سره به خپل غلام ملګری کوي. ما سره به یو غلام څه کوي؟ ملګری کوي. دا دې دپاره چې خلک را باندې څه تهمت مهمت ونه لګوي چې ستا غلام را سره موجود وي چې هر څه په خپلو سترګو باندې ویني نو زما سره به خپل غلام لګي. خدیجه رضی الله تعالی عنها فرمایل دا شرط ماته منظور دی او د هغې یو غلام د هغه نوم میسره و
میسره یې ورسره ملګری کو. خو چې کله میسره ته که نه خدیجه رضی الله تعالی ته وفرمیل وی په ده باندې به نظر ساتې ته ده به د هر ټایم حال احوال ما ته بیانوي ځکه چې مکه کې لویه چرچه وه د ده که نه د ده د شرافت او د صداقت ډېره مشهورتیا وه. نو خدیجه رضی الله تعالی وفرمیل وی ده به یو حالت چې راشي ما ته به بیانوي نظر به پې ساتې. وی ټیک ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خدیجه رضی الله تعالی مال تجارت واغسته او روان شو. چې کله بصرې ته ورسېدل هلته کې یو ونه و د هغې په سوري باندې دوی کېناستل. چې کېناستل هلته یو عبادت خانه و د عیسایانو د هغې هغه راهب راووتو. چې راووتو نو هلته کې کم خلک چې د هغې ځای اوسېدونکي وو هغې حیرانه شو وی دا راهب تر ننه پورې بار ته چېرته د دې عبادت خانې نه به چا پسې نه دی راوتی. کو څوک سره ملاقات کول غواړي دننه دې ځي خو دې چاله روزي نه. دا اول ځل دی چې دی د قافلې دپاره رووت چې دا څنګه چل دی. دی رووتو په دې قافله باندې داسې نظر اچې غیر چاپېره ګوري خلک هم حیران دی. نو چې په نبي علیه الصلاۃ والسلام باندې سترګې ولګېدې که نه نو فورا ورغې د مټ نه ونیو فورا یې د مټ نه ونیو. وی دا لږ څوک دی د قام نسب څوک دی. قافلې والا ورته وویل موږ ټول د قام نسب یو موږ د مکې یو که نه ټول د قام نسب خلک یو. وی د ده سره څوک راغلی دي؟ وی د ده سره یو غلام راغلی میسره. هغه میسره یې راغوښتو وی دې خوا راشه. وی د دې هلک په دې سترګو کې دا سوروالی همیشه وي او که دا پکې صرف وس دی د ده په دې سترګو کې دا سوروالی چې کم دی دا همیشه وي او که دا پکې وس دی صرف. نو هغه ورته وویل وی نه وی د ده په سترګو کې دا سوروالی همیشه وي ځکه کله کله خو سترګه خوږ شي سره شي که نه. د نبی علیه الصلاۃ والسلام په سترګو مبارکو کې سرې سرې لکیرې وي سرې سرې کرښې وي د نبی علیه السلام په سترګو مبارکو کې. وی د ده په سترګو کې دا سوروالی همیشه وي او که دا پکې چې ته اوس راغې د خوږو نه وی نه د ده په سترګو کې دا سوروالی همیشه وي دا پکې صحیح همیشه وي. نو هغې راهب وویل وی هو دا دی وی قسم په الله په دې ځای باندې د عیسی علیه الصلاۃ والسلام نه وروستو دا اول پیغمبر دی چې دې ځای ته راغی اول پیغمبر دا راغی. خلک حیران شو دا دې څه وي. خلک ورته وایي تا څنګه وپېژندو؟ وی تاسو چې په پورې غونډکۍ باندې راښکاره شوئ ما د خپلې عبادت خانې نه کتل داسې ګټه داسې ونه نه وه چې ده ته یې سجده نه یې کړې. ما د خپلې عبادت خانې نه کتل تاسو په دغې غونډکۍ چې را روان وئ ستاسو طرف ته به ونو سجدې کولې. نو ما وی چې په دې قافله کې څه چل شته دی. بیا یې داسې ناستو خلکو ته وی اله وګورئ وی نور کم طرف ته دی او سوری کم طرف ته دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام داسې بار ته ورغې نو چې راغې نو زر زر ته خلکو هغه ځای د سوري لاندې کو چې سوري لاندې کو دی چې راغې دا راهب لا ولاړ و نو دی په غرمو نبی علیه السلام کېناست. چې په غرمو کېناستو نو د ونې چې کم سوری و هغه په تاویدو شو نو خلک یې پرېښود او په نبي علیه السلام یې سوری کو. وی وګورئ د ونې سوري ته کم طرف ته روان دی دا کم طرف ته روان دی. میسره دا خبره دغلته څه کړله نوټ کړله. بیا لږ مخکې لاړو هلته کې د نبي علیه الصلاۃ والسلام په دې کاروبار کې د یو تن سره لږه جګړه شو. په کاروبار کې داسې راځي دا شی داسې راکا خو دې خبرې لږ واوړېدې چې واوړېدې هغه سړی ورته وایي ته په لات او په منات او په عزا باندې قسم وکړه چې دا خبره داسې ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل زه نه په لات قسم کوم نه په منات قسم کوم نه په عزا قسم کوم زه صرف په یو رب قسم کوم. چې دا وویل سړی حیران شو وی څه ته په لات او منات قسم نه کوي؟ وی نه. وی دا خو ته هغه خبره کوي چې کومه خبره به عیسی علیه الصلاۃ والسلام کوله دا خو ته هغه خبره کوي. به هر حال د تجارت چې کوم سفر و هغه وشو نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې تجارت کې دومره ګټه وکړه چې مخکې به څومره کېده د هغې دوچندې وکړه. نو چې قافله راتله مکې مکرمې طرف ته چې مکې ته راتله نو دا میسره غلام لږ مخکې د دوی نه په تلوارۍ کې راغی ځکه یو تن به مخکې مکې ته په منډه راته چې ستاسو د تجارت سامان چې دی قافله چې ده را روانه ده را نږدې شوې ده نو خلک به ورله مخې ته راووت په انتظار به ورته و. نو دا میسره مخکې مکې ته راغی نو خدیجه رضی الله تعالی ته وفرمایل وی ستا قافله را روانه ده او ډېر زیات تجارت مو کړی او ډېره غټه مو را روانه کړې ده. نو خدیجه ورته وویل وی ګټه خو یو طرف ته خو که مالک چې در سره تللی و هغه محمد صلی الله علیه وسلم د هغه څه حالت و تا ته خو ما ویلي په هغه به نظر ساتې. نو هغه ورته د راهبه قسم وکړه او هغه ټولې خبرې ورته وکړې چې داسې حالات و. نو خدیجه رضی الله تعالی عنها کوټې ته وختله په کوټه باندې ولاړه د تجارت دا قافله سیکي
نو په کوټه باندې ولاړ ده. نو دا قافله چې څنګه راښکاره شو کنه، نو سره غرمه دي او د عربو ګرمي او د مکې ګرمي خو تاسو به لیدلي سره غرمه دي. نو خدیجه رضی الله عنها په کوټه باندې ولاړه ده. نو چې قافلې ته وکتل په ټوله قافله باندې سره غرمه دي او په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې وریځې سورې کړې دي، وریځې پې سورې کړې. نو هغې خپلو ملګرو ته چغې کړې یاله بره راوخیږئ، خپلې ملګرې راغونډې کړې وی یاله دې هلک ته وګوره دې محمد ته صلی الله علیه وسلم. نو ټول جینکۍ حیرانه شوې چې په ټوله قافله باندې غرمه دي او په ده باندې څه شی دی؟ سوری دی. چې راله د خدیجه رضی الله تعالی په زړه کې دا یو تمنا پیدا شوه، دا یو خواهش پیدا شو چې یاره ما د ده سره نکاح وکړلی او نبی علیه صلات وسلام ته چې کومه مزدوري ښودلې وه د هغې نه ورله نورم زیاته ورکړه ده، د هغې نه نوره زیاته مزدوري نبی علیه صلات وسلام له ورکړه. څه ورځې تېرېدي نو د خدیجه رضی الله تعالی عنها په نبی علیه صلات وسلام پسې پیغام د نکاح ولیکو. یا هغه چې د مکې لوی لوی سردارانو لوی لوی خلکو دا غوښتله ده چې د خدیجه سره څه وکړي؟ نکاح وکړي. ځکه دوی دومره پاک ژوند تېرو په د خپل کوڼوالي کې چې دا په طاهري نوم سره مشهوره وه. طاهره پاکه ښځه، پاکه ښځه. زموږ معاشره کې هم چې یو کونډه ښځه پاک ژوند تېري نو ټول خلک صفت کوي که نه. دې داسې ژوند تېرو، داسې د پاکوالي ژوند په هغې معاشره کې چې دا په طاهري نوم سره مشهوره شوه چې دا یو ډېره پاکه زنانه ده، پاکه زنانه. نو هر سړی غوښتله چې دې سره څه وکړي؟ ښکلې هم وه، مال ورسره هم و، دینداره هم وه. نو هر سړی د داسې ښځې سره نکاح کول غواړي که نه. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه صلات وسلام فرمایي وایي تنکح المرأة لاربع، د ښځې سره نکاح کېږي د څلورو وجو نه: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها. څلورو خبرو د ښځې سره نکاح کېږي، یا د څه د وجې نه؟ د مالدارۍ د وجې نه. نو مالداری د خدیجه رضی الله تعالی سره موجود وه. یا د څه د وجې نه؟ د جمال د وجې نه. نو ښایسته م هغه وه. یا د څه د وجې نه؟ د نسب د وجې نه چې وایي نسب یې ښه دی، نو نسب هم هغه د قریشو د خاندان وه. او یا د دین د وجې نه نو دومره پاک پاکه ښځه وه چې په طاهري سره مشهوره وه. نو هغه څلور واړه صفتونه په هغې کې موجود وو. نو هر سړي غوښته چې د خدیجه سره څه وکړي؟ نکاح وکړي. خو هغې د نکاح نه به انکار کو. هغې په خپل سوال جواب راولېږل په نبي علیه صلات وسلام پسې، وی زه د ده سره نکاح کول غواړم. نبی علیه صلات وسلام وفرمایل وی زه به د خپل تره ابو طالب سره مشوره وکړم. نو نبی علیه السلام د ابو طالب نه تپوس وکړو، وی ما پسې خدیجه پیغام رالیږلی د نکاح، ته څه وایې؟ نو ابو طالب ورته وی داسې په مکه کې بله زنانه پاکه نشته، ښکلې او مالداره ښځه نشته د خدیجې په شانتې. زه په دې نکاح باندې رضا یم، زه په دې نکاح باندې څه یم؟ رضا یم. نو د نبی علیه صلات وسلام تر شو ابو طالب او بل تر شو حمزه رضی الله تعالی عنہ او څه کسان ورسره نور شو. دوی روان شو او د خدیجه رضی الله تعالی پلار چې خویلد دا په دغه وخت کې وفات شوی و، خو ترې ژوندی و عمر ابن اسد د موجود و. نو د هغې تر شو څه کسان شو او د خدیجه رضی الله تعالی کور ته ورره او هلته یې نکاح وتړله، هلته یې نکاح وتړله. اوس هم چې څوک مونږ نکاح کوو که نه نو د جنۍ کور طرف ته ځو هلته نکاح کوو که نه، هلک کور کې خو نکاح نه کېږي که نه. نو نبی علیه صلات وسلام ترونه شو او ورله او د خدیجه رضی الله تعالی په کور کې د خدیجه نکاح وتړله. نکاح ورله خپل تره ابو طالب وتړله، ابو طالب صاحب. صاحب ورته ځکه وایو که نه چې د نبی علیه السلام ډېر خیال ساتلی دی. نور اگر چې کافر د دنیا نه تلی دی، کافر د دنیا نه تلی، خو د نبی علیه السلام ډېر خیال ساتلی دی. نو دغه ابو طالب صاحب د نبی علیه الصلاۃ والسلام نکاح وتړله او چې د نکاح خطبه ویله ډېره عجیبه خطبه وویله، ډېر عجیبه خطبه وویله. وی زما وراره محمد چې دی داسې هلک دی چې په مکه کې داسې هلک موجود نه دی، د هغه د صداقت او د امانت اقرار زه نه کوم، ای مکې والو تاسو هم کوئ. ځکه چې نبی علیه السلام خو په دغه وخت کې لا پیغمبري نه ورغلي نو ټولو عزت کو. دا خو چې هغه پیغمبري لا اله الا الله اظهار وکړو خلک دشمنان شو، بیا دشمنی شروع شوه. نو د هغه د صداقت او د امانت تاسو ټول اقرار کوئ. او زما وراره چې دی دا د مکې دپاره داسې دی لکه یوه چترۍ، یوه چترۍ ده د مکې دپاره. د خپل وراره ډېر صفتونه په خطبه کې وکړو. وی زما د وراره د زړه میلان هم خدیجې ته دی او د خدیجه د هم د زړه میلان زما وراره ته دی. دواړه غواړي چې موږ د یو بل سره نکاح وکړو، لہذا د دوی دواړو موږ دا نکاح تړو. دا خطبه ویل او د نبی علیه الصلاۃ والسلام صفتونه پکې وکړو. نو دغه نبی علیه الصلاۃ والسلام اوله نکاح د خدیجه رضی الله تعالی نکاح دا چا تړلې وه؟ د نبی علیه السلام تر ابو طالب د ورله نکاح وتړله.
نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا خپل کور ته راغی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل کور چې دی دا اوس هم موجود دی مکه مکرمه کې. ابو جهل حمامونو طرف ته چلاړ شي هغې ته مخامخ دا د نبی علیہ السلام د پیدایش کور دی ښه. خو اوس سیمټي دیوالونه دي اگر چې په هغې شکل باندې نه دی. اوس خو سیمټي دیوال خو ځای دغه دی دغه دی. اوس یې پې مکتبه جوړه کړې ده. مکتبه تاله ورته پرته یو پولیس دوه ورته مخې ته ولاړي. دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیدایش کور دی. الله دې موږ ټول بوزي. دا د نبی علیہ السلام خپل د پیدایش کور دی. دغه ابو جهل حمامونو ته چې لاړ شي مخامخ په وګوري دا کومه مکتبه چې د نبی علیہ السلام کور دی د پلار کور دغه دی. او د خدیجه رضی الله تعالی کور چې وکنه نو دا د مروه ډیرې سره باب المروه باندې چې وځي کنه طوافونه پوره کړي بیا به د مروه په دروازه باندې اخوځي. نو په دغه ځای سره د خدیجه رضی الله تعالی عنها کورو. نو ورل نکاح او تړل او نبی رسول الله صلی خپل کور ته راغی. بیا خدیجه رضی الله تعالی نبی رسول الله والسلام ته فرمایل وی تر از زما دا کور ستا دی. خپل کور بیا چاته ورکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ورکو. نو نبی علیہ السلام بیا د خدیجه رضی الله تعالی کور ته ورغی. نو نکاح د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خدیجه رضی الله تعالی عنها سره وشوله. بیا چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا ته بتو او التبه د الله تبارک وتعالى سره مناجات کو د الله سره ځان خپل ملاقات او خپل خبرې به کولی. نو غار حرا ته بچتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو د ځان سره به ستوان وړو. ستوان غالبا چې د جوار مونږ وړو کو ګوړه پکې اولړو کنه دې ته ستوان ویلې شي. خو هغه به وربش وړي کړي او هغه کې به ګوړه اولړل د ستوانو داغي. نو نبی رسول الله سلام په ځان سره الته ستوان وړو الته به لس ورځې یا شل ورځې یا میاش پې تیرول بیا براته چې خوراک به ختم شو بیا براغه الته به د الله تبارک وتعالى عبادت کو. نو خدیجه رضی الله تعالی پسیم کله کله خوراک وړو په نبی رسول الله والسلام پسې الته په پسې تلا. نو ته چې کله غار حرا ته اوخیږي کنه نو تا ته بیا فته ولګي چې خدیجه رضی الله تعالی کم محبت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره. په یو غنټه کې خو چې چاک سړی وي التختش صرف هغه سر ته بوخیږي او چې کله سر ته وخیږي بیا چې غار ته پخکته کوزيږي نو لاس په لګي او خکته به کوزيږي. دومره مشکل ځای دی. او چې هغه غار کې کینې کنه نو بیت الله شریف تی بالکل پډاګه دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غار حرا کې ناست او کعبه شریفه ته به قتل او د الله عبادت پې کو. نو خدیجه رضی الله تعالی به یوازې روانه شو زنانه ذاتو او د ځان سره به خوراک واغست او الته به نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوړو. یقین فالله ک کنه چې کله غار حرا ته اوخیږي کنه او د خدیجه رضی الله تعالی عنها د قربانی را دي کنه د زړه نه به بي اختیار دعاګانې ورته خيږي. بي اختیار دعاګانې به خدیجه رضی الله تعالی زمونږ بس دعای خدا زړه به خوشحاليږي چې خدیجه یقینا تا زما د محبوب سره ډیره مینه کړې ده. ته زنانه ذات وي په دې خوشي غرونو کې او دومره ګران ځای ته براتلی او تا به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خوراک سکاک تنظیم کو. یقینا ته زما په محبوب باندې ډیره مینه وي الته به تا ته فتح ولکي. نو یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا کې ناسته فرشته رااله په انساني شکل کې او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره خواته کې ناسته او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی اقرأ وایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمای ما انا بقاری زه لوستون کې نه ام سوامه. نو پرشتي ورله داسې غاړه ورکړه نو زوري په وکړو. نو چې زوري په وکړو بیا ورته وی اقرأ. نبی رسول الله سلام ورته بیا فرمایي وای زه خو لوستون کې نه یم. نو بیا ورله ورکو زور ورکو. نو په دریم ځل ورته بیا وی اقرأ. نو نبی رسول الله فرمایي ما انا بقارین. نو په دریم ځل بیا ورکو زور ورکو. نو پرشتہ لګیا شو وی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. دا آیاتونه شو نازل شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغه ځین را پاسې دو او یریدل د خډیر زیات یریدل دي ډیر زیات یریدل دي ځکه چې پرشتہ رااله او بیا چې د انسان لغاړه ورکي او زور ولا ورکي نو نبی سلام باندې ډیر زیاته ایرا. نو کور تراغه نو عائشه خدیجه رضی الله تعالی عنها خواله چې راورسېدو نو زملونی خدیجه ما په صادر کې پټ کې زما ساړه کیږي. نو نبی رسول الله سلام پریوته او خدیجه په زر زر صادر را واچولې. نو چې لک ټیم شو کنه او نبی رسول الله والسلام لګ ګرم شو او غیرت لاړه نو سر ښکارا کو وی خدیجه زه یریګم چې زه به مړ شم.
زه دا برداشت نشم کولی، زه یریږم. نو خدیجه بیبي ورته فرمایي وایي کله زما محبوبه داسې چېرته نشي کېدی، داسې چېرته نشي کېدی. ته د خپلو خپلوانو سره خپلولي پالې، ته بربنډو ته جامې ورکوي، ته د یتیمانو په سر باندې لاس ږدي، ته د بوج وړونکو سره بوج اوچتوي. ته خو چې څومره د خیر کارونه دی هغه کوي، الله به تا چېرته نه رسوا کوي، الله به تا چېرې نه رسوا کوي. داسې مه کې نشي کېدی. دې نه معلومه دا شوه که نه چې څوک د الله د بندګانو سره ښېګړه کوي که نه، الله د هغه حفاظت کوي. الله د هغه څه کوي؟ څوک چې د الله د بندګانو ښېګړه کوي، الله د دغه انسان حفاظت کوي. نو خدیجه ورته فرمایي وایي ته خو د کونډو د رنډو د یتیمانانو حفاظت کوي، الله به تا څنګه رسوا کوي؟ داسې نشي کېدی. دې ته وایي ښځه. دې ته څه وایي؟ ښځه. ښځه هغه ده چې سړی ډېر زیات بار ستړی شي، بوج پرې راشي، خفګان پرې راشي، ټینشن پرې راشي، دې کور ته راشي. نو دا ښځه ورته وایي سړیه فکر مه کوه، الله به خیر کړي، ته ولې دومره ټینشن اخیستی؟ دا به خپل خاوند له تسلي ورکوي. دې ته پته ده زما په خاوند باندې بوج دی، فلحال خفګان دی ورته. نو دا د خپل خاوند ته داسې تسلي ورکړي چې د زړه خفګانونه ولا ختم کړي. لکه حدیث مبارک کې راځي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي خدیجه چې ما له تسلي راکړه زما یې زړه سپک کو، زما یې څه کو؟ زړه یې راله سپک کو، داسې تسلي وله ورکړه. بیا ورته وایي خدیجه بیبي وایي زما د تره زوی دی ورقه ابن نوفل، هغه د انجیل لوی عالم دی، راځه چې هغه خواله دی بوزمه. نو نبی علیه الصلاة والسلام یې بوز د ورقه ابن نوفل خواله، هغه لوی عالم و. نو هغه ته وایي ای د تره زویه ته د وراره دا خبرې واوره چې دې څه وایي. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته د غار حرا هغه ټوله قصه یې وکړه. نو چې ټوله قصه یې ورته وکړه نو ورقه ابن نوفل ورته ووایي قسم په الله د اخري زمانې هغه پیغمبر هم ته د اخري زمانې هغه پیغمبر هم ته، خو کاش چې زه ژوندی وې چې ته مکې والو د کلي نه ایستې چې ما ستا امداد کړی وې، چې ما ستا څه کړی وې؟ امداد کړی وې. نو نبی علیه السلام حیران شو، وی ما به مکې واله وباسي؟ ولې به ما وباسي؟ زه خو د چا سره بد نه کوم، زه خو دلته د هر چا سره ښېګړه کوم، نو ما به مکې واله وباسي؟ او زما خو لوی خاندان دی، نو ما به خلک څنګه وباسي؟ ورقه ابن نوفل ورته وفرمایل وی او دا ته چې به کومه خبره کوي دا چې چا کړې دا خلکو د کلي نه ایستلی دی، خلک د کلي نه څه کړی دی؟ ایستلی دی. خو بیا چې کله نبی علیه الصلاة والسلام باندې پیغمبري راله که نه او نبی علیه السلام د مکې نه وته، نو په دغه ټایم کې ورقه ابن نوفل وفات شوی و. بیا چا د نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړو، وی ورقه ابن نوفل چې دی د دنیا نه مسلمان تللی دی که کافر تللی دی؟ ځکه چې ته کله د مکې نه وتې او ستا باندې کله اخو په ټایم کې وفات شوی و. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی ما ورقه ابن نوفل په خوب کې ولید چې په سپینو جامو کې و، په سپینو جامو کې. نو علما لیکي وی مړی چې په سپینو کپړو کې ویني دا د هغه د بخاني علامت دی، دا د هغه د خوش قسمتۍ او د خوشبختۍ علامت دی چې کله مړی په خوب کې ویني په سپینو کپړو کې، دا دغه د مغفرت علامت دی. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی ورقه ابن نوفل ما په خوب کې ولیدو چې په سپینو جامو کې، په سپینو جامو کې، هغه بیا وفات شوی و. نو نبی علیه الصلاة والسلام بیا کور ته راغی. 3 کاله پس نبی علیه الصلاة والسلام بیا غار حرا ته لاړ. غار حرا ته لاړ نو چې د غار حرا نه واپس راتو نو اخ پرشته بیا دا وی د اسمان په کنارو باندې دا د اسمان د کنارې ډکی کړي دي، اسمان کنارې ډکی کړي دي. بیا غ پرشته ولیدله، بیا غ پرشته نو چې کور ته بیا راغی بیا په تبر راغلی دا. نو خدیجه بیبي ته فرمایي وی دسرونی په ما باندې صادری راواچو، ما پټ کته براله رااله. الله تبارک وتعالى آیتونه نازل کړو، یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر. اے صادر اغستون کیا صادر بنور نا غندي پاسا 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 ستا په ذمہ باندې یو کار ولګید. قم فانذر خلق ويروا د الله د عذابنا، وربك فكبر د الله لوی بیان کا، د الله لوی بیان کا. پاسا نور ستا د ملاست ټایم نه دی اوس پاسا. بس خدیجه بیبي ته فرمایل وی الله په ما باندې وحی نازل کړه، لومبه تصدیق خدیجه بیبي وکړه. د الله پاک پیغمبره ته د الله پیغمبر او ما پتا ایمان راوړو. الله نو په زنانو کې د ټولو نه اول ایمان چا راوړی دی؟ خدیجه بیبي. په زنانو کې اول ایمان خدیجه بیبي راوړی دی، په سړو کې اول ایمان چا راوړی دی؟ ابو بکر رضی الله تعالی، او په الکانو کې اول ایمان چا راوړی دی؟ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ.
حضرت علی رضی الله تعالی عنہ. الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام او خدیجه بیبي یو ځل ولاړ دي، بس د هغه زمانه چې کوم عبادت هغه به کو 2 رکعات نفل منځ به کو 2 رکعات نفل منځ به کو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولاړ دی، خدیجه به بشیاته ولاړه د منځ کوي. نو علی رضی الله تعالی اولیدل، نو تاسو ته وکړو وی د تر زوی داسې دي دا څه کوي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی الله ز پیغمبر جوړ کړم په ما باندې ایمان راوړ علی. نو علی رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی زه به د پلار سره مشوره وکم د ابو طالب سره، هغه سره وسو کما مشوره وکم. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل علی په ما باندې به خلک نه خبرای، کو ایمان راوړي راوړه، کو نه راوړي خو هغه ته سوایا ما، هغه ته سوایا ما. علی هو چراغه څنګه چې سار شو په خپل راغی وی د الله پاک پیغمبر ما پتا باندې ایمان راوړی دی، ما پتا باندې ایمان راوړی دی. الله نو بیا په علی رضی الله تعالی سره وړو ایمان راوړو. بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زوجیت کې په نکاح کې خدیجه رضی الله تعالی عنها 25 کاله پاتې شوه، 25 کاله او 25 کاله پس بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه جدا شو، وفات شوه. خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شوه او الته په جنت المعلا کې دفن ده، په مکه مکرمه کې الته هغه بچیم دی او هغه ورسره دفن ده، بچیم دفن دی او هغه دفن ده. نو الته بیا دفن شو او په کم کال چې دا وفات شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پس دومره خپاو کنه چې هغه کال ته عام الحزن وي. نبی علیہ السلام په فرمایي دا زما د غمونو کال دی، دا زما د غمونو کال دی، عام الحزن معنی هغه بیم جدا شو چې مال به تسلی راکوله د غمونو کال. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ډیره مینه کړې دا او د دې فضائل یو ځل دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غار حرا کې وو او دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام له خوراک راغسته او غار حرا ته ختله. جبرئیل امین راغی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل اې د الله پاک پیغمبر خدیجه را روانه ده او تعالی د خوراک لوخي راغسته دي، خوراک له راغسته. خدای الله پاک پیغمبر چې کله ستا خواله راشي کنه نو زما سلام پې مو وایا او الله تبارک وتعالى فرمایي چې زما سلام پې مو وایا. الله فرمایي چې په خدیجه زما سلام وایا او جبرئیل امین وی زما سلام پې مو وایا. نو چې خدیجه رضی الله تعالی عنها نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته په مسکا شوې خدیجه پتا باندې الله او جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام سلام وای، پتا باندې سلام وای. الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ډیر زیاته مینه و. عائشہ رضی الله تعالی فرمایي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اکثر مجالسو کې د خدیجه ذکر کو نو مال په غوسه راتله وی حالانکه ما خدیجه لیدلم نو ځکه چې هغه وفات کېده نو زلا پیدا شوم نو ما خو بیا یو مخ کې بنې تیر شوی وکنه مال په غوسه راتله چې د خدیجه ذکر کو. امام ورته چې الله پاک پیغمبر چې داغي بوډۍ نه ما سیوا بل څوک نشته دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته فرمایل چې عائشہ خدیجه وکنه یقینا هغه شانتی بل څوک نشته دی. عائشہ ستا خلکو چې په ما باندې خشاکونه راته اول ستا خلک ما ته دشمنی ته ولاړو نو مال به تسلی خدیجه راکوله د دې خور و دغه حالانو مخاله د دې خبرې او د خدیجه بیبي خبرې یو شانتی وي. نو عائشہ بی فرمایي دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کټ کې داسې ډډواله وخت په فکر پروتو نو بار خاله خبرې وکړي نو چې خاله خبرې وکړي نبی علیہ السلام فورا را پاسې په کټ کې نیخ کې ناستو ایماته چې عائشہ چې د خاله خبرې نه دي ایماته چې او د الله پاک پیغمبر د خاله خبرې دي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره داسې ټیټ کول خپه غونته کې ناس خدیجه رضی الله تعالی عنها یاد شو چې کله بم پکور کې پخلې وشو نو نبی رسول الله صلی الله علیه پتون د سروچت کو او چې د خدیجه بیبي څومره ملګری وي کنه زنانه خپل ملګری وي ځان لکنه پس د مرګ داغي نبی رسول الله صلی الله علیه بداس یو پتون روچت کو وی به چې د خدیجه مرګرو لداو سي پس د مرګ داغي مرګرو لبیدا لګل توخپې به لګل دومره ور سره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مینه ود دې سره دومره ور سره مینه وا. الله نو دا ولی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره سات ور کړو یو ځل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زوم د ابو العاص او په د باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشرې لور زینب رضی الله تعالی عنها نو د په غزوه بدر کې گرفتار شو ځکه چې د کافرو په ټیم کې د کافرو د طرف جنگیدو نه د گرفتار شو. چې کله گرفتار شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی هر قیدی د خپل فدیه راوړي مونږ به آزاد کو. نو قیدیانو مکه مکرمه ته سوال جواب ولګل مونږ له پیسې راولېږي مونږ قیدیانو چې مونږ آزاد کی. نو هر رشتہ دار به د خپل رشتہ دار د لپاره پیسې را لګل هغه به سکاو
آزادو. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لور چې زینب رضی الله تعالی عنها هغه هم د خپل خاوند ابو العاص لپاره فدیه راولېږله. نو فدیه چې رالېږله نو د غاړې امیل و هغه راولېږو وی دا زما بابا ته ورکړه وورته چې زما خاوند را آزاد کړي زما خاوند را آزاد کړي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام له د یو قیدی فدیه راتله هغه به آزادو. نو د ابو العاص فدیه راله چې فدیه راله د نبی علیہ السلام مخې ته داسې امیل کېښودی شو. د الله پاک پیغمبر دا ستا د زوم د ابو العاص فدیه ده ستا لور زینب را لېږلې ده وایي چې زما خاوند را آزاد کا. نو نبی علیہ السلام هغه امیل داسې په لاس کې راواغسته که نه نو داسې په لاسو کې اړه وراړه د سترګو نه یې اوښکې بهیدې جړلې ورته دا هغه امیلو چې کله زینب رضی الله تعالی ودېده که نه نو خدیجه رضی الله تعالی د خپلې غاړې نه راکوز کړو دې ته یې واچو. نو چې نبی علیہ السلام هغه امیل راواغست داسې په لاسو کې اړه وراړه د سترګو نه یې اوښکې بهیدې جړلې ورته. نو صحابه کرامو ته نه تپوس وکړو د الله پاک پیغمبره کو ته چېرته په دې فدیه باندې خپئ نو خیر دی موږ به د ابو العاص نه نالو که هغه به هسې آزاد کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل نه زه په دې خفه نه یم چې دا د ابو العاص فدیه ده خو زه په دې باندې خفه یم چې دا هغه امیل دی چې خدیجې زینب ته ورکړی و. زما بیبي خدیجه دا زینب ته ورکړی و. نو ما ته هغه ټیم رایاد شو چې کله هغې د خپلې مرۍ نه کوزه وه دې ته اچم ما ته هغه ټیم رایاد شو وی نه دا په فدیه کې راغلی دی دا به زه منظورومه دا ما په فدیه به بیت المال کې کېغو د مسلمانانو حق دی او ابو العاص آزاد کوي ابو العاص څه کوي آزاد کوي. بیا هغه مسلمان شو ابو العاص رضی الله تعالی عنه صحابي ته بیا جوړ شو. دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوله نکاح وه د خدیجه رضی الله تعالی عنها سره او دا د نبی علیہ السلام اوله بیبي وه او د دې په ژوند کې نبی علیہ السلام دویمه نکاح نه و کړې چې کله دا وفات شو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور نکاحونه کړي دي. به هر حال د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت الحمدلله ما په ختمېدو کړی دی صرف د ازواج مطهرات مختصر سیرت راته پاتې دی. په هغې کې اوله بیبي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم وه د هغې مختصر ذکر درته ما وکړو. الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.